خاف منا د تقوا ولا غقوف ته بچ کی نا مونږه وقنا او بچ کی مونږه عذاب النار عذاب د اورنا اولئک هم دغه کسان لهم دوی د پاره نصیبون حصہ ده مما ده غنا کسبو چې دی وګټلا دغه خلقو ته الله وای اجر ملاويږي دا د اجر خوندان نګرو فرض واسکرو اولئک هم دغه کسان لهم دوی د پاره نصیبون برخدا مما ده غنا کسبو چې کم ګټه وکړل دی والله ولا تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کې دی سریع الحساب بار بار راځي جو ور مانس دکا بس به هغه ته اسانه سریع جلدی تویل کیږي زر حساب کوونکې حساب کتاب د پاره موږ کیلکولیټر راوړو کمپیوټر راوړو ماهرین راولو وغیرہ وغیرہ بیا اندازه لګو په عدالتونو کې دغه اندازې لګو الله وای ما سره د دې اندازو او ما سره د تاورو کنه د دې کمپیوټر او د دې کیلکولیټر ضرورت ماته نشته ماته فورن پته لګي څومره نکې نه کړي څومره بدی دي کړي دې ته سریع الحساب وای ستانه کی ماته معلومه ده ستا اراده ماته معلومه ده تا په دې دوران کې څه تکلیف تر کړی ده غنم زه خبر یم تا ته چې تکلیف رسیدل ده غینم خبر یم نه دا سریع الحساب ده ستا غنی کی بځای کیږي نه ستانه کی بځای کیږي نه مراد تر هم دکه ده او الله تعالی دا غي بدل نه هم خبر ده واذكر الله یا دوی الله تعالی فی ایام پورزو معدودات دشمیر هغه 10 11 12 ایام تشریق ته اشاره ده مینا کې چې کله ته پاتې نو په دې وخت کې ډیر ذکر کوا فمن تعجل بسوک چې جلدی وکي فی یومین په دغه 2 ورځو کې یعنی 2 ورځې کې لسم یو لسم تیر کړه او بل ورځې ته دا یو لسم دلسم او د دریم ورځې ته ایساری کینا نو خیر دی د دې لاړ شي فلا اثم علیه بس نشته ګناه پدوی ومن او څوک تاخر چې ورستواله وکي یعنی ورستو پاتې شي فلا بس نشته اثم ګناه علیه پاغه باندې یعنی د لسم رزم تیرې نو خیر دی تیر دی کی د لسم دې تیر کی شیطان بولی او بیا بوزي خدا چا د پاره ده دا جلدی او نه جلدی دا دواړه لمن هغه چا د پاره اتقا چاغه جریږي د الله نه تقوا په بنیاد باندې اثار شه نو ډیره خبره ده تقوا د پاره جلدی وکا نو ډیره خبره ده حرم د زما طواف کوما وغیرہ واتقوا الله ويرجي د الله تعالی نه وعلموا وقوه شيء انكم بشكتاسو اليه وما طرف ته تحشرون جمع کولای بشي ومن الناس اذا دخلنا دا آیت چې کوم ده دا ورستونی یو دوه آیتونه دا د اخنس بن شریک یو لوی منافق تر شوی اخنس بن شریک دا غنمو او دا به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مجلس کې ناستو او غټ غټ قسمونه به خورل قسم په خدای چې دا صحیح پیغمبر دی او چې کله به رسول الله سلام مسجد نبوي ته تشریف راوړو نو دی ورته مخ کې نه پاتلو دا صحیح پیغمبر دی دا حقيقي پیغمبر دی د خبره ومني د خبره واوري متوجي اوسېږي وغیرہ وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متاثر شوه چې دا غوډر نیک سړی دی سبر دی نو الله ورته دا سبر نه دی دا ډېر خطرناک سړی دی او دا ډېر جګړالو دی وغیرہ دا هغه نمونه الله تعالی خود لیدا او مخکې چونګې ذکر وشو په حج کې نه دا دنیا دارو الله تعالی یو هغه خود له نمونه بیا دې پسې ورستنی آیات کې یو بل نمونه الله خود لیدا چې هغه صہیب رومي دی دا یو صحابیو د روم نه راغلی رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې ایمان راوړو او په مکه کې دغه اوسپنه وغیرہ کار کو چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه نه مدینه ته تشریف ویوړو نو بیا خو د کافرو به خلک نه پرې خودل پیغمبر اسلام کلوتا نو دې پټ روان شو پیغمبر اسلام بس اتلو لار کې نو لار کې کافرو ایثار چې کافرو ایثار کو چې نه بسي نو دا ورته ولې چې ما سره تیر دي نو زه ډېر ښه تیر انداز یم یقینو کا یو مر نه خلاص شي نو اول به تیرونه استعمالوم بیا چې کله زما دا تیر ختم شي دا څومره چې ما سره دي نه بیا ما سره تور ده بیا به سره جنگ کوم یو څومره پرېښوان دی عمره به جنگ کوم نو خنه چې سودا وکړو وای ته سودا کو وای ما په مکه کې یو ځای کې مالی خوده او هغه کافرو مرتم دا وایي چې راغله مکه کې د پیسې وګټلې وسی زموږ دشمن سره ملګرتیا کوي نو ټیک تا ما چې کوم ځکه مالی خو درې زبا غزه تاسو ته خیمه تاسو زما مال واخلئ او ما خپل محبوب ته پرې دی ما چا سره مینا د زغه ته ځان رسوم زما مال تاسو وي زما ارز تاسو وي او ما ته مخې ګرو کوټ ما جوړوي چونان چې هغه سره او منل هغه منل چې بس سید هم دغه نو هغه چې کوم ځکه مالی خو دی خخ کړي اوس مکه کې غای ورته او خو دغه ورکو او دې پرې خو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چې کله مدینه ته ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دروازې پورې ورته وروته او ورته ویل چې مبارک شه ډېر بهترینه سودا دی وکړه ځکه چې الله تعالی ایتونه نازل کړی وغه مخکې ډېر بهترینه ځکه مال دی ورکو او رسول الله صلی الله علیه و سلم دی واغستو او زموږ تاسو عملونه دی الله معاف کړي موږ مال اخلو نور ارچ پریدو اوس تاسو د دواړو کردار واورئ
ومن الناس او زنه د خلقنا من هغه څوک دی يعجبک چې خوشالۍ تا دا په يعجبک په عربی کې هغه خوشالۍ ته ویل کیږي چې تا د خوشالۍ نه حیران کی اذکر الله تعالی د عجب یا د عجيبه د لفظ استعمال کړی لکه مثلا ما یو شیخ وښو نو زب عربی کې وایم چې عجبتنی زه حیران کما زه خوشحال کړم ډیر زیات مې خوښ شو نو مو چې خوښ نو ما عجبتنی نام دا غرنګ دا يعجبک چې خوشالۍ تا قوله خبر ده هغه تقریرونه ده هغه فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ويشهد الله او گواکی الله تعالی په خپل خبرو باندې علامه پاغه باندې فی قلبه چې د پزړه کې دی او هو او هغه ان حقیقت دا ده چې هغه علد الخصام ډېر سخت جګړه لوده لوی جګړه